کورنیو چارو وزارت که د شمال ټلواله پښتنو سره ولې او په کوم رقم ظلم کیږي؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو یو نوملړ لاسته راغلی چې پکې کلیدي پوسټونو ګمارل شوي چارواکي ټول د یو قوم دي، تاجک قوم چې د افغانستان تر 60% کم نفوس جوړوي. د پښتنو او نورو قومونو پانډول بې ساري لوړ پوسټونه په لاس کې لري. د دې لیست لیدل بیخي ځورونکي دي او د ولسمشر هغه شعارونه پیکا کوي چې ویلي و قومي انډول باید په ټولو ګمارنو کې له پامه ونه غورځول شي. دا لیست یوازې د داخلي وزارت اړوند ګمارنې دي. تاسو د وزیر مسعود اندرابي مقررات ووینئ، بیا قضاوت وکړئ چې څو سلنه د ملي ګرایۍ په اساس ګمارنې شوې. دغه کلیدي پوسټونه چې اوس یادونه کوم مکمل تاجکان په راس کې دي. د وزارت د پالیسۍ معین تاجک، د وزارت لوړیا ارشد معین تاجک، د وزارت اداري معین تاجک، د وزارت د تفتیش معین، د وزارت د مقام دفتر عمومي رئیس، د وزارت د مقام عمومي ریاست معاون، د وزیر 3 سکرتران، د داخله وزارت 26 مشاورین، د ستراتیژیکو اړیکو عمومي رئیس، د ستراتیژیکو عمومي اړیکو د ریاست دفتر رئیس، د وزارت ویان، د وزارت د رواني جنگ رئیس، د وزارت د سازمان رئیس، د ولسونو ریاست رئیس، د عقایدو او کلتوري ریاست رئیس، د پولیسو 119 ریاست رئیس، د کشف عمومي ریاست رئیس، د عملیاتو ریاست رئیس، د اختطاف یا تختونې سره مبارزې ریاست رئیس، د ځانګړو جرمونو ریاست رئیس، د عمومي اپراسیون د ارکانو عمومي ریاست رئیس، د اپراسیون عمومي ریاست رئیس، د عمومي عملیاتو ریاست معاون، د تخنیکی چارو ریاست عمومي افراسیون، د تروریزم سره د مبارزې ریاست رئیس، د مالی چارو ریاست رئیس، د لوجستیک عمومي ریاست رئیس، د لوجستیک ریاست معاون، د مرکزی دایري ریاست معاون، د وزارت د کارګاه قومندان، د شهیدانو او معیوبینو ریاست رئیس، د 300 بستریز روغتون رئیس، د لوړو زده کړو ریاست رئیس، د عمومي اکاډمۍ ریاست رئیس، د انترپول ریاست رئیس، د وزارت پیژنوال، د محلي پولیسو ریاست رئیس، د وزارت د پالیسۍ معین، د وزارت ارشد ستر امنیتي معین، د کابل امنیه قومندان او د داسې نورو مکمل رئیسان تاجکان دي. بیا د تامیناتو رئیس پښتون، د جرمونو سره د مبارزې رئیس پښتون، د نظم عامه رئیس خوشحال سادات چې تازه ټاکل شوی پښتون او د مطبوعاتو رئیس پښتون دی. هزاره بیا بیخي شتون پکې نه لري او یوازې د نشهیي توکو سره د مبارزې معین ترکمن دی او ازبکان هم پکې نه لیدل کیږي. موږ له هیڅ قوم سره مشکل نه لرو خو خپل حقونه حتما غواړو او دا هر څه موږ ته د منلو نه دي. په هر حال تاسو د دغه موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.